اشرف غني د اماراتو له دولت څخه یوه تازه او رسمي غوښتنه کړې. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه او مهم ویډیو ته ښه راغلاست. وروسته له هغې چې پخواني ولسمشر اشرف غني د لوړو ژورو او حساسو حالاتو څخه تیر او ځان یې عربي متحده اماراتو ته ورساوه، اوس خبریال ویبپاڼې ته داسې معلومات رسېدلي دي چې نوموړی په اماراتو کې د ځینو نویو محدودیتونو سره مخ شوی. غني له اماراتو څخه رسما په رسنیو کې د خبرو کولو ازادي وغوښته. اشرف غني ته نږدې سرچینې د خبریال ویبپاڼې ته ویلي چې اشرف غني همدا اوس په اماراتو کې د بیان ازادي نه لري او دا اجازت نه دی ورکړل شوی چې د حالاتو په هکله خپل نظر بیان کړي. هغه وروسته له هغه چې متحده اماراتو ته ورسید، وروسته له ډېرې هڅې دا اجازه ترلاسه کړه چې د خپل ژوند او خوندیتوب په هکله هیوادوالو ته احوال او معلومات ورکړي او یو ځل لایف راشي. عرب متحده امارات په دې شهرت لري چې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د منځني ختیځ او د آسیایي هیوادونو مشرانو ته پناه ورکړي. تر اشرف غني وړاندې هم د ګڼو هیوادونو مشرانو دې هیواد ته پناه وړې ده. سرچینه زیاتوي چې اشرف غني اماراتو ته د رسیدو وروسته هلته هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د روانو حالاتو په هکله بیان ورکړي، خو صرف دومره اجازه ورکړه شوه چې خپلو خلکو ته د امنیت او خپل ژوند ډاډ ورکړي. غني په هغه پیغام کې دومره ویلي و چې د ځکه کابل پرېښود چې ترڅو کابل کې د وینو تویېدو مخنیوی وشي. غني اوس د اماراتو له چارواکو په رسمي ډول د خبرو کولو او د بیان د ازادۍ ورکړې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه یې په دې هکله نوی ځواب نه دی ترلاسه کړی. سرچینه دا هم زیاتوي چې د ده سره یو ځای یو 50 کسیزه ډله اماراتو ته تللې ده. دغه سرچینه خبریال ویبپاڼې ته وایي چې اوس اماراتو کې ښاغلي غني ته ویل شوي دي چې د اجازه نه لري د اماراتو خاوره د بل چا په وړاندې په سیاسي ډول وکاروي.